أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل دا مكي سورة دی او د سورة الأنبياء نرست نازل شوی دی او بعض مفسرین وایي چې د سورة کهف نرست نازل شوی دی او د دې سورت یو نوم دی سورة النعم، ځکه په دې سورت کې الله تعالی د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی. او سورة النحل لکه د سورة ابراهیم په شان په دې کې الله د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی، هغه نعمتونه چې الله په خپلو بندګانو باندې کړي دي. نو په دې سورت کې الله هغه نعمتونه ذکر کوي او په عین وخت کې الله تعالی په دې سورت کې هغه څلور خبرې چې د عقیدې سره تعلق لري، د الله تعالی توحید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او صدق د قرآن کریم او د قیامت مسله دا الله ذکر کوي. دغه نعمتونه چې الله تعالی ذکر کوي نو دا نعمتونه د الله تعالی د توحید دلایل دي. او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د شرک او د مشرکانو مزامت ذکر کوي او د مشرکانو چې کوم شبهات او اعتراضات الله د هغو جوابونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله راغی او راورسید امر الله امر د الله تعالی فلا تستعجلوه، نو تاسې د الله تعالی امر په عجلې سره مه غواړئ. دلته مراد د امر د الله تعالی نه یا د الله تعالی عذاب دی او یا مراد قیامت دی. مشرکانو به همیشه د الله تعالی عذابونه غوښتل د استهزاء په شکل باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویلي د دې کومو عذابونو نه چې ته موږ یېرې دا به کله په موږ راځي. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. او دا مشرکان وایي چې دغه وعده د عذاب به کله وي که تاسو رښتیا وایه. نو الله عز وجل فرمایي اتا امر الله، د الله تعالی امر راورسید او راغی، یعنی ډېر رانږدې شوی دی. دلته اتا د ماضي صیغه ده په معنا د مستقبل باندې، ځکه چې دا د عذاب راتلل یقیني دي او د قیامت راتلل دا داسې یقیني دي لکه راغلی شي. نو ځکه الله تعالی د ماضي په صیغه باندې تعبیر کړی دی. فلا تستعجلوه، نو تاسې د الله تعالی امر په عجلې سره مه غواړئ. سبحانه وتعالى عما یشرکون، پاک دی الله تعالی وتعالى او اوچت دی الله تعالی عما یشرکون د هغه څه نه چې دا خلک د الله سره شریکان ګرځوي. الله د دې نه پاک دی او د الله شان د دې نه ډېر اوچت دی چې د الله سره د څوک شریکان موجود دي، یعنی د الله شریکان نشته دي. ينزل الملائکة بالروح من امره على من یشاء من عباده. ينزل الملائکة رالیږي الله تعالی ملائک د بره نه ښکته ته، بالروح په روح سره، من امره د خپل امر د وجې نه، على من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې وی غواړي الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه. الله تعالی خپل ملائک د بره نه ښکته ته رالیږي بالروح په روح سره. دلته مراد د روح نه د الله تعالی وحی ده. الله تعالی ملائک د وحی د رالیږلو دپاره د بره نه ښکته ته رانازلوي من امره د خپل امر د وجې نه. جبریل علیه السلام الله رالیږي علی من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې الله تعالی یې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه. د چا باره کې چې الله اراده وکړي چې الله یې خپل پیغمبر جوړ کړي نو الله هغه ته ملک رالیږي دې لپاره چې هغه ته وحي راوړي. او وحي ته ځکه روح ویل کېږي ځکه د روح په وجه باندې په انسانانو کې حیات پیدا کېږي. د وحي په وجه باندې هم دا انسانان ژوندي کېږي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
ای مؤمنانو تاسې د الله او د الله د رسول د خبرې اجابت وکړئ. کله چې الله او رسول تاسې دعوت کوي لما یحییکم د هغه څه طرف ته چې تاسې ژوندي کوي، د الله تعالی د خبرو په وجه باندې، د الله د پیغمبر د خبرو په وجه باندې په دې انسانانو کې حیات پیدا کیږي. نو ځکه الله تعالی وحی ته روح وایي. وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا. الله خپل نبی ته فرمایي او همدغسې ما وحی کړي تا ته روحا د روح. همدې قرآن ته الله روح ویلی دی. رالیږي الله تعالی ملائک بالروح په روح سره، یعنې د وحی په راوړلو سره، من امره د خپل امر د وجې نه، علی من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې الله تعالی یې وغواړي، من عباده د خپلو بندګانو نه. الله چې د چا باره کې اراده وکړي چې الله هغه خپل پیغمبر جوړ کړي، نو الله هغه ته ملک رالیږي، ملک هغه ته وحی راوړي. او الله تعالی په دې باندې پوهیږي چې څوک د الله د رسالت لپاره اهل دی، څوک یې اهل نه دی. الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله په دې باندې ښه پوهیږي چې الله د خپل رسالت چاته ورکړي. الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس. الله تعالی د ملائکو نه او د انسانانو نه خپل استازي انتخابوي. علی من یشاء من عباده په هغه چا باندې چې وغواړي الله تعالی د خپلو بندګانو نه. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. د دې خبرې دپاره الله تعالی ملائک رالیږي او د وحي مقصد دا دی ان انذروا چې الله تعالی د خپلو انبیاو ته د دې خبرې امر کوي. ان انذروا دا چې تاسې ویروئ خلک د الله تعالی د عذاب نه. که د الله توحید ونه مني نو تاسې د الله د عذاب ویروئ. انه لا اله الا انا چې یقینا خبره دا ده لا اله الا انا نشته دی هیڅوک او هیڅ یو شی مستحق د عبادت الا انا زما نه بغیر. فاتقوني نو تاسې یوازې زما نه ویرېږئ او زما سره شریکان مه مقرروئ. یعنې د وحي هغه بنیادي خبره د الله توحید ته دعوت دی. ټول پیغمبران الله دې لپاره رالیږلي دي چې دا خلک د الله توحید ته دعوت کړي. لکه سورة الانبیاء کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله خپل نبی ته خطاب کوي چې ستا نه مخکې مې هېڅ پیغمبر نه دی لیږلی مګر دا چې هغه ته مې وحي کوله انه لا اله الا انا چې زما نه بغیر هېڅوک د عبادت مستحق نشته دی. فاعبدوني نو تاسې یوازې زما عبادت وکړئ. او په دې سورة النحل کې وروسته الله دا خبره ذکر کړې ده. د ټولو پیغمبرانو د راتلو مقصد الله ذکر کړی دی. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله فرمایي چې په هر امت کې مې پیغمبر لیږلی دی او د هر پیغمبر دعوت دې خبرې ته ان اعبدوا الله چې تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ. واجتنبوا الطاغوت او تاسې د طاغوت ته عبادت نه ځان وساتئ. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د توحید د اثبات لپاره عقلي ادله ذکر کوي. او په عقلي ادلو کې الله تعالی دوه قسمه دلایل ذکر کوي. یو دلایل آفاقي ذکر کوي، یو دلایل انفسي. دلایل آفاقي هغو دلایل ته ویل کېږي چې د هغو تعلق د اسمانونو او د ځمکې سره دی، د دې کائناتو سره تعلق دی. او دلایل انفسي هغه دلایلو ته ویل کېږي چې د انسان د نفس سره تعلق دی. خلق السماوات والارض پیدا کړي دي الله تعالی اسمانونه او ځمکه بالحق په حق سره. د حق د اظهار دپاره الله تعالی د اسمانونه او د ځمکه پیدا کړي دي. دا نظام الله دې لپاره پیدا کړی دی چې حق خلکو ته ښکاره شي، چې دا اسمانونه او دا ځمکه او دا کائنات او دا نظام دا په حق باندې دلالت وکړي. خلک حق وپېژني چې هغه د الله توحید دی، د الله تعالی قدرت دی، د الله تعالی علم دی، د الله حکمت دی.
خلک په دې خبره باندې پوه شي چې هغه الله تعالی چې د اسمانونه پیدا کړي د ځمکه پیدا کړي دا دومره عظیم کائنات پیدا کړي دي هغه په هر څه باندې قدرت لري او په هر څه باندې عالم دی او یوازې هغه د عبادت مستحق دی نو الله تعالی دا ټول نظام د حق لپاره پیدا کړی دی چې حق واضح شي او د خلکو ته د الله توحید واضح شي تعالی عما یشرکون تعالی ډیر اوچت دی الله تعالی عما یشرکون د هغه څه نه چې دا خلک د الله سره شریکان ګرځوي دا چې دا خلک الله ته د شرکاو نسبت کوي چا د الله سره بوتان شریکان کړي دي چا د الله پیغمبران د الله سره شریکان ګرځولي دي لکه یهود عزیر علیه السلام نصاراو عیسی علیه السلام چا ملائک د الله سره شریکان ګرځولي دي چا اولیاء د الله سره شریکان ګرځولي دي الله فرمایي تعالی الله تعالی ډیر اوچت دی عما یشرکون د هغه څه نه چې د خلک د الله سره شریکان ګرځوي خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين په دې آیت کې الله تعالی د توحید لپاره عقلي دلیل ذکر کوي چې دا دلیل انفسي دی چې د انسانانو د نفس سره تعلق دی او په ضمن کې الله د انسانانو لپاره زجر ذکر کوي چې انسان الله د نطفه نه پیدا کړی او بیا ته د الله تعالی په خلاف باندې جګړه کوي خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان من نطفه د نطفه نه الله تعالی د انسان د منیو د ساس کې نه پیدا کړی دی بیا د انسان په د خلقت کې مختلفې مرحلې دي لکه هغه حدیث کې راغلی چې یو انسان چې پیدا کېږي نو 40 ورځې د مور په رحم کې هغه د نطفه په شکل باندې بیا د هغه نه علاقه جوړه شي د وینې ټوټه جوړه شي 40 ورځې بیا 40 ورځې د غوښې ټوټه ثم يرسل الیه الملک بیا هغه ته ملک را لېږلی کېږي فینفخ فیه الروح او ملک په هغه کې روح پوکوي ویؤمر باربع کلمات او ملک ته الله تعالی امر کوي چې د هغه باره کې 4 خبرې ولیکي بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد د هغه د رزق د لیکلو باره کې ورته امر کوي چې رزق ولیکه روزي به څومره او څه عمل به کوي او د هغه د اجل باره کې ورته لیکي چې اجل به څومره په دنیا کې به څونه ژوند کوي او د هغه د عمل باره کې او د هغه د شقاوت او سعادت باره کې چې نیکبخته به وي که بدبخته به وي خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی الله تعالی انسان د نطفه نه فاذا هو خصيم مبين نو ناڅاپه دغه انسان چې الله د نطفه نه پیدا ک خصيم مبين دا انسان خصومت کوونکی جګړه کوونکی د الله تعالی د توحید په باره کې د الله د قدرت په باره کې مبین ښکاره جګړه کوونکی لکه سورة یاسین کې الله دا خبره ذکر کړې ده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه دا انسان زما دپاره یو مثال بیانوي او خپل خلقت هیر کړی دی قال من يحيي العظام وهي رميم دا انسان د الله د قدرت باره کې داسې وایي من يحيي العظام دا اډوکې به دوباره څوک ژوندي کي وهي رميم په داسې حال کې چې دا وراسته شي نو د الله د قدرت باره کې جګړې کوي دارنګه د الله تعالی د توحید باره کې لکه دې صورت کې وروسته راځي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وروسته په دې صورت کې الله د انسان جګړه ذکر کړې ده چې د شرک لپاره دلایل وایي چې دا زمونږ شرک دا د الله تعالی په اراده باندې واقع شوی دی او هر کار چې د الله په اراده باندې واقع شي نو هغه نو الله ور باندې راضي الیاذ بالله نو الله زمونږ په شرک باندې راضي دی نو داسې جګړې کوي والانعام خلقها لكم فيها دفء اوس الله تعالی نور دلایل ذکر کوي چې دا هم نعمتونه دي ځکه دې صورت ته سورة النعم وایي چې الله تعالی په دې صورت کې په دې خپلو بندګانو باندې د خپلو نعمتونو ذکر کړی دی او په عین
حال کې دغه نعمتونه دا د الله د توحید دلایل دي. نو الله هغه څه ذکر کوي چې د انسانانو ژوند په هغه باندې موقوفه دی. والانعام خلقها، او چارپایان، اوښان، غوایان، میږي، وزې، خلقها پیدا کړي دي الله تعالی. دا چارپایان دا الله پیدا کړي. لکم فیها دفء، الله د دې فائدې ذکر کوي. لکم فیها دفء، ستاسو دپاره په دې چارپایانو کې دفء اسباب د ګرمېدلو دي. تاسې د هغو د وړیو نه او د هغو د وژغنو نه لباسونه جوړوئ، بسترې جوړوئ او تاسې ځان په هغو باندې ګرموئ. ومنافع، او ستاسو دپاره په دې کې نورې فایدې دي. تاسې د هغو د شولو نه، د هغو د سورلۍ نه استفاده کوئ، په کروندې کې د هغو نه استفاده کوئ، نور استفادې ځینې کوئ. ومنها تأکلون، او د هغو نه تاسو خوراک کوئ، د هغو د غوښو نه، د هغو د وازدو نه تاسو خوراک کوئ. ولکم فیها جمال، او ستاسو دپاره په دې چارپایانو کې جمال زینت او ښایست دی او ډول دی. حین تریحون، کله چې د ماښام په وخت کې تاسو بیرته د صحرا نه دا کور ته راولئ، چې د ماښام په وخت کې د ورشو نه یې تاسې بیرته کورو ته راولئ. وحین تسرحون، او کله چې د سهار په وخت کې، د سبایي په وخت کې تاسو د څرېدلو دپاره صحرا ته بیایئ، نو دا ځمکه ورباندې ښایسته معلومیږي. وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه، دلته الله د چارپایان نور فایدې ذکر کوي. وتحمل اثقالکم، او وړي دغه چارپایان اثقالکم ستاسې درانده بارونه الى بلد، هغه وطن ته او هغه ځمکې ته، لم تكونوا بالغیه، چې نه یاستئ تاسو رسیدونکي هغې ته، الا بشق الانفس، مګر په مشقت او په تکلیف د ځانونو باندې. ستاسې درانده درانده بارونه، خوراکونه او نور شیان هغه ځای ته انتقالوي تاسو ته، چې تاسې خپله هغه ته نشئ تللی مګر په مشقت د ځانونو باندې. دا خو لا پرېږده چې تاسې د خپل بارونه ویسئ، نو د دې اوښانو په وجه باندې، د دې چارپایانو په وجه باندې تاسې خپل هغه درانده بارونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوئ. ان ربکم لرؤوف رحیم، یقینا ستاسو رب لرؤوف، خامخا ډېر زیات شفقت کوونکی دی، رحیم ډېر زیات مهربانه دی. والخیل والبغال والحمیر، او پیدا کړي دي الله تعالی الخیل اسونه، والبغال او خچر، والحمیر او خره، لترکبوها، دا درې قسمه چارپایان الله دې لپاره پیدا کړي دي. لترکبوها، دې لپاره چې تاسې په دې باندې سورلي وکئ، خپله هم په دې باندې سورلي وکئ او تاسې په دې باندې بارونه ویسئ. وزینتا، او دا الله تعالی د زینت لپاره پیدا کړي دي. ویخلق ما لا تعلمون، ځکه دې لپاره چې انسان د اسونه ګوري، دا شیان چې ګوري د انسان زړه په دې خوشحالیږي. ویخلق ما لا تعلمون، او پیدا کوي الله تعالی په آینده کې ما لا تعلمون، هغه څه چې تاسې په هغې باندې نه پوهېږئ. ستاسې د سهولتونو دپاره په آینده کې الله تعالی هغه نعمتونه پیدا کوي لا تعلمون، چې تاسې په هغو باندې نه پوهېږئ. په دې کې تر قیامته پورې چې څومره وسایل پیدا کېږي دې ټولو ته اشاره ده. هغه وسایل چې تاسې په هغو باندې په وچه کې، په بحر کې، په فضا کې تاسې په هغه باندې سفرونه کوئ، نو الله تعالی موټر پیدا کړه، ریل ګاډی الله تعالی پیدا کړه، دا لوی لوی کشتۍ الله پیدا کړي چې په بحر کې خلک سفرونه پې کوي او تجارتي مالونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. الله تعالی تیارې پیدا کړي چې دا انسانان په هوا کې په هغې باندې سفر کوي. وعلى الله قصد السبیل، وعلى الله، او په الله تعالی باندې قصد السبیل، بیانول د سمې لارې دي. الله تعالی تفضلا په خپل ځان باندې دا لازمه کړې ده
چې الله د خپلو بندګانو ته سمه لاره بیان کړي، د سمې لارې بیان د خلکو ته وکړي او دا لاره الله تعالی بیان کړې ده. د دې لارې د بیان دپاره الله تعالی آسماني کتابونه را لېږلي دي او الله خپل پیغمبران را لېږلي دي. ومنها جائر او بعضې د دې لارو نه جائر کږې لارې دي، په دې لارو کې کږې لارې هم شته دي چې هغه د حق نه کږي دي. عبدالله بن عباس وایي هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة. دا مختلف لارې دي، مختلف رأي، مختلف د خلکو خواهشات چې هغه د حق نه کاږه دي، لکه یهودیت و نصرانیت و مجوسیت او داسې نورې لارې. ولو شاء لهداکم اجمعین، ولو شاء او که چېرته الله اراده کړې وای لهداکم اجمعین نو خامخا هدایت به کړی و الله تعالی تاسې ټولو ته. دا ټول به الله تعالی په سمه لار باندې روان کړي وای. لیکن د الله تعالی سنت دا نه دی چې الله تعالی څوک په حق باندې مجبوره کړي چې مجبورن یې حق ته راولي، بلکې الله انسانانو ته اختیار ورکړی دی. د حق او د باطل لاره دواړه الله تعالی د خلکو ته ښودلي دي. وهدیناه النجدین، ما د انسان ته ښودلي دي دواړه لارې، هم د حق لاره او هم د باطل لاره، او الله انسانانو ته اختیار ورکړی دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. که د چا خوښه نو ایمان دې راوړي او که د چا خوښه کفر دې انتخاب کړي. لیکن الله د کافرانو عاقبت ذکر کړی دی چې کافرانو ته ما د جهنم اور تیار کړی دی. ولو شاء لهداکم اجمعین، که چېرته الله اراده شوی وای نو الله به دې ټولو ته نو الله به تاسې ټولو ته هدایت کړی وای. بل ځای کې الله فرمایي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. که چېرته الله اراده کړې وای دا ټول خلق به الله په هدایت باندې راجمع کړي وای. او الله بل ځای کې فرمایي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. که چېرته ستا رب غوښتي وای لجعل الناس أمة واحدة، خامخا دا ټول انسانان به یو امت ګرځولی وای. لیکن الله داسې نه کوي. الله مجبورا څوک په حق باندې نه مجبوروي چې په حق باندې مجبوره کړي چې خامخا ته حق قبول کړه، بلکې الله انسانانو ته اختیار ورکړی دی. هو الذي انزل من السماء ماء. اوس الله په دې آیتونو کې د توحید دپاره نور دلایل ذکر کوي، عقلي ادله، او الله د خپلو نعمتونو ذکر کوي. دا هم د الله نعمتونه دي او هم د الله د توحید دلایل دي. الله تعالی د باران په اوبو باندې استدلال کوي، الله تعالی په دې بوټو باندې استدلال کوي. هو الذي انزل من السماء ماء، خاص الله هغه ذات دی انزل من السماء چې را نازل کړي دي د اسمان د طرف نه ماء اوبه. الله د اسمان د طرف نه باران کوي. لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون. الله د باران فائدې ذکر کوي. لکم ستاسو دپاره منه د دې اوبو د باران نه شراب څکل دي چې انسانان د دې نه خپل هم اوبه څکي او چارپایان هم د دې نه اوبه څکي. او دغه اوبه چې الله تعالی د اسمان نه نازلوي په دې ځمکه کې الله تعالی دا اوبه ذخیره کوي. لکه بل ځای کې الله فرمایي وما انتم له بخازنین. تاسې دغه اوبه نشئ ذخیره کولی، همدغه اوبه الله تعالی ذخیره کوي. بیا د چینو په شکل کې، د څاګانو په شکل کې د انسانان دغه نه استفاده کوي. لکم منه شراب، ستاسو دپاره د هغو نه څکل دي. د انسانانو د څکلو دپاره الله د باران اوبه نازلوي. ځکه د بحر اوبه هم شته دي، خو د بحر اوبه هغه د څکلو قابل نه دي، ځکه هغه الله ترشي پیدا کړي دي. او د هغو په دې ترشوالي کې حکمت دی. که د بحر الله تعالی اوبه ترشي نه وی پیدا کړي نو دا ټوله دنیا به بدبویه شوې وه. ومنه شجر فيه تسیمون. ومنه او د همدغه اوبو د باران نه ونې پیدا کېږي، ونې را زرغونېږي. فيه تسیمون، چې تاسې په دې ونو کې تسیمون خپل مواشي او خپل
څاروي تاسې په دې کې څروئ د دې ونو پاڼې او داسې نورې ګیاګانې چې الله تعالی یې د دې باران په وجه باندې رازرغونوي په دې کې تاسې خپل مالونه څروئ. ينبت لكم به الزرع. اوس الله تعالی د باران د اوبو نورې فایدې ذکر کوي. ينبت لكم رازرغونوي الله تعالی ستاسو دپاره به په دې اوبو باندې هغه اوبه چې الله د اسمان د طرفه نازلې کړي. الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. الزرع کښتونه مختلف کښتونه الله تعالی په دې باندې شنه کوي. والزيتون او د زیتون ونې الله په دې باندې راشنه کوي. والنخیل او خرماوي. والاعناب او انګور الله په دې باندې راشنه کوي. ومن كل الثمرات خلاصه دا ده چې او د هر قسم میوونه الله تعالی په دې باندې راشنه کوي. ان فی ذلک یقینا په دې مذکور نظام کې چې الله تعالی د اسمان نه اوبه نازلوي او الله تعالی د هغو اوبو په وجه باندې ونې او قسمه قسم زراعتونه میوې الله رازرغونوي. نو په دې نظام کې لآیة خامخا په دې کې نښه ده او دلیل دی په کمال د قدرت د الله تعالی باندې او د الله تعالی په یووالي باندې. لقوم یتفکرون دپاره د هغو خلکو یتفکرون چې د فکر او د سوچ نه کار اخلي چې د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ او فکر کوي او په دې باندې اسې تیریږي نه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. په دې کې الله تعالی د توحید لپاره نور دلایل ذکر کوي او نور نعمتونه الله ذکر کوي. وسخر لكم او تابع کړي ده الله تعالی ستاسو لپاره الليل والنهار شپه او ورځ. دا شپه او ورځ الله ستاسو لپاره تابع کړي دي. د تابع کېدلو معنا دا ده چې دا الله تعالی ستاسو د مصلحت لپاره پیدا کړي دي. شپه الله تعالی ستاسو لپاره تیاره پیدا کړې ده د دې لپاره چې تاسې په هغې کې ارام وکړئ. ورځ الله تعالی ستاسو لپاره رڼا پیدا کړې ده د دې لپاره چې تاسې په هغې کې کاروبار وکړئ. والشمس والقمر او تابع کړي دي الله تعالی ستاسو لپاره لمر او سپوږمۍ. په لمر کې الله تعالی ډېره رڼا پیدا کړې ده. الله پکې ګرمایش پیدا کړی دی دې لپاره چې د ورځې خلک خپل کاروبار وکړي او دا د لمر په وجه باندې الله تعالی دا میوې پخوي دا کښتونه الله تعالی پخوي تاسې د هغو د ګرمایش نه استفاده وکړئ. والقمر الله د سپوږمۍ رڼا کمه پیدا کړې ده دې لپاره چې په شپه کې د انسانان آرام وکړي او نورې فایدې پکې الله اچولې دي. والنجوم مسخرات بأمره. والنجوم او ستوري مسخرات بأمره دا ټول تابع دي د الله تعالی په امر باندې. دا ټول کائنات الله سبحانه وتعالی د انسانانو د فایدې لپاره پیدا کړي دي. ان فی ذلک یقینا په دې مذکور نظام کې دا شپه ورځ لمر سپوږمۍ په دې ستورو کې لآیات خامخا ډېرې نښې او دلایل د توحید د الله تعالی دي او د الله د کمال قدرت دلایل دي. لقوم یعقلون دپاره د فایدې د هغو خلکو یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم او هغه څه ذرأ لكم چې پیدا کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مختلفا الوانه په داسې حال کې چې مختلف دي رنګونه د هغو. الله تعالی په دې ځمکه کې قسمه قسم حیوانات پیدا کړي دي د هغو رنګونه مختلف دي شکلونه مختلف دي څوک سره او څوک تور او څوک زیړ مختلف رنګونه دي. الله تعالی په دې ځمکه کې قسمه قسم معادن پیدا کړي دي. په دې ځمکه کې طلا ده په دې ځمکه کې سپین زر الله پیدا کړي دي په دې ځمکه کې مختلف شیان دي چې د هغو رنګونه مختلف دي. الله په دې ځمکه کې قسمه قسم نباتات پیدا کړي دي د هغو رنګونه مختلف دي. میوې الله پیدا کړي دي د میوو رنګونه مختلف دي مزې مختلف دي شکلونه مختلف دي. الله جمادات پیدا کړي دي د هغو رنګونه مختلف دي. غرونه الله پیدا کړي په دې ځمکه کې د غرونو رنګونه مختلف دي
سپین دي، تور دي، سره غرونه الله پیدا کړي دي، مختلف رنګونه دي. دې لپاره چې کله انسان د مختلفو رنګونو ته ګوري نو انسان د هغو نه خوند اخلي. دا چې مختلف ګلان الله پیدا کړي، سپین ګلان، سره ګلان دي، زیړ ګلان دي، شنه ګلان دي، نو دا مختلف رنګونه الله دې لپاره پیدا کړي چې انسانان د هغو نه خوند واخلي. ان فی ذلک، یقینا په دې مذکور نظام کې چې الله په دې ځمکه کې دا شیونه پیدا کړي، مختلف پیدا کړي، لآیة، خامخا په دې کې نښه ده توحید د الله تعالی ده، د الله د قدرت او د الله د توحید نښه ده. لقوم یذکرون، د هغه قوم د فایدې لپاره، یذکرون چې هغه د دې نه عبرت اخلي، دې شیانو ته د عبرت په نظر باندې ګوري. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. اوس په دې څو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی نور دلایل ذکر کوي او نور نعمتونه الله ذکر کوي چې د بحرونو سره تعلق دی. غرونه الله ذکر کوي، نهرونه ذکر کوي، لارې ذکر کوي، ستوري الله ذکر کوي. وهو الذي، او خاص الله هغه ذات دی، سخر البحر چې تابع کړی دی دا بحر ستاسو دپاره. تاسې ته الله دا بحر مسخر کړی دی، تاسې په دې بحر کې سفرونه کولی شئ، تاسې د دې بحر نه قیمتي جواهر را ایستلی شئ. لتأکلوا منه لحما طریا، دې لپاره چې اخري تاسو منه د دې بحر نه لحما طریا، غوښه تازه تازه مایان تاسو د بحر نه راونیسئ او تاسې د هغه نه خوراک وکئ. وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها، او دې لپاره چې راوباسئ تاسو د دې بحر نه حلیة، ګاڼه او زیورات، ملغلرې او مرجان او داسې نور شیان، صدف، تلبسونها چې تاسو هغه اغوندئ. په سورة الرحمن کې الله فرمایي یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، راوځي د دې بحر نه ملغلرې او مرجان راوځي. تلبسونها چې تاسو هغه اغوندئ. زنانه دغه زیورات استعمالوي او د زینت لپاره استعمالوي. وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك او وینې ته کشتۍ ولره، مواخر فيه چې څیرې کوونکي دي اوبو لره، فيه په دې بحر کې، دا کشتۍ په دې بحر کې سفر کوي او د مخې سره دا اوبه څیرې کوي، فيه په دې بحر کې. ولتبتغوا من فضله، او دې لپاره چې تاسې طلب کړئ من فضله، د فضل د الله تعالی نه، چې تاسې په دې کشتیو کې سفر وکړئ، تاسې تجارتونه وکړئ، تجارتي مالونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ او تاسې په هغو کې ګټې وکړئ. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې تاسې د الله تعالی د دې ټولو نعمتونو شکر ادا کړئ. شکر دا دی چې په زړه کې د الله تعالی د تعظیم عقیده وساتئ، په ژبه باندې دا اعتراف وکړئ چې دا نعمتونه را باندې الله کړي دي. په اندامونو سره انسان د الله بندګي وکړي، د الله عبادت وکړي او د الله د نعمتونو نسبت الله ته وکړي. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، والقى او اچولی دي الله تعالی فی الارض په ځمکه کې رواسي مضبوط غرونه، ان تمید بكم دې لپاره چې ګډه وډه ونه خورېږي دا ځمکه په تاسو باندې. دا غرونه الله تعالی د ځمکې دپاره میخونه ګرځولي دي، دې لپاره چې دا ځمکه ګډ وډ حرکت ونه کړي. وانهارا وسبلا، او پیدا کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره نهرونه، وسبلا او لارې، لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لاره پیدا کړئ. د دې نهرونو په وجه باندې، د دې لوی لوی لارو په وجه باندې الله په دې ځمکه کې سړکونه پیدا کړي دي، لارې پیدا کړي دي، دې لپاره چې انسان په سفر کې خپل هدف ته ورسیږي. که دا لارې نه وای نو انسان به د یو ځای نه بل ځای ته تللی نه شو، خپل هدف به یې نه شو پیدا کولی. او لعلکم تهتدون کې دې ته اشاره ده چې تاسې په دې سره استدلال وکړئ د الله په توحید باندې او تاسې د الله توحید ته لاره پیدا کړئ. خو اصل مقصد یې هغه مخکینی دی چې لعلکم تهتدون، دې لپاره چې تاسې خپل مقصد ته ورسیږئ په دې باندې.
وعلامات او ګرځولي دي الله تعالی په دې ځمکه کې علامې، په دې ځمکه کې الله علامې پیدا کړي دي، لکه لوی لوی غرونه الله پیدا کړي دي، الله په دې کې غونډۍ پیدا کړي دي، دغه نهرونه دا ټولې علامې دي چې په دې باندې انسان خپله لاره پیدا کولی شي. وبالنجم هم یهتدون، او په ستورو باندې هم یهتدون دا انسانان لاره پیدا کوي. یا د نجم نه مراد د جدي ستوری دی یا د قطب ستوری چې په دې باندې خلک جهت معلوموي چې دا د شمال طرف دی، دا جنوب دی، او دا شرق و دا غرب دی، او په هغه باندې قبله معلوموي. په دشتو کې دا انسانان په دشتو کې او په بحر کې په دې ستورو باندې خپل استقامت معلوموي. او کوم ځای کې چې غرونه دي یا غونډۍ دي یا نهرونه دي هلته په دې باندې انسانان لاره پیدا کوي. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. اوس الله تعالی په دې آیت کې د دې مخکنیو دلایلو نتیجه ذکر کوي. افمن یخلق، آیا نو هغه څوک یخلق چې پیدا کول کوي، چې دا دومره عظیم مخلوقات پیدا کړي دي چې دا مخکې ذکر شو. کمن لا یخلق، آیا هغه د هغه چا په شان کیدای شي لا یخلق چې هیڅ یو شی نشي پیدا کولی؟ آیا هغه الله تعالی د هغو باطلو معبودانو سره برابرېدلی شي چې الله هر څه پیدا کړي دي او دغه باطل معبودان هیڅ یو شی نشي پیدا کولی؟ الله په دې مخلوقاتو کې هغو یو ستن هم نه پیدا کړي. الله په دې مخلوقاتو کې حتی یو مچ نشي پیدا کولی. لکه سورة حج کې الله فرمایي لن يخلقوا ذباب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هغه کسانان چې تاسې د الله نه بغیر هغو ته اواز کوئ، لن يخلقوا ذبابا، هغوی یو مچ نشي پیدا کولی، ولو اجتمعوا له، اگر چې د مچ د پیدا کېدو دپاره راجمع شي. د الله په دې کائناتو کې یو کمزوری مخلوق نشي پیدا کولی. افلا تذکرون، نو آیا تاسې د پندو د عبرت نه کار نه اخلئ؟ تاسې په دې کې سوچ نه کوئ چې هغه عظیم خالق تاسو پرېښی دی او تاسې د عاجزو مخلوقاتو بندګي او عبادت کوئ. څوک د قبر عبادت کوي، څوک د ونې عبادت کوي، څوک د تیږو عبادت کوي، څوک د لمر سپوږمۍ عبادت کوي، څوک د پیغمبرانو، څوک د اولیاو بزرګانو. نو الله فرمایي چې آیا دغه مخلوقات چې تاسې عبادت کوئ دا د الله په شان کېدلی شي؟ الله خو خالق دی، دوی خالق نه دي، دوی خو د الله په دې کائناتو کې هېڅ یو شی نه دي پیدا کړي. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مخکې الله د خپلو نعمتونو ذکر وکړه، اوس الله تعالی په اجمالي شکل باندې وایي وان تعدوا نعمة الله، او که تاسو وشمارئ نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې لا تحصوها، نو تاسې به د الله نعمتونه شمار نه کړی شئ. الله په تاسې باندې دومره ډېر نعمتونه کړي دي، که تاسې د الله د نعمتونو شمار پیل کړئ نو تاسې د الله نعمتونه نشي شمارلی. ان الله لغفور رحیم، یقینا الله تعالی لغفور خامخا ډېر بخونکی دی، رحیم ډېر مهربانه دی. د الله د نعمتونو تقاضا خدا ده چې دا انسانان شپه ورځ الله ته په سجدې باندې پراته وي. دا انسانان همیشه د الله شکر ادا کړي، همیشه د الله بندګي وکړي. که انسان شپه ورځ الله ته په سجدې باندې پرېوځي د الله تعالی په دې نعمتونو کې د یوې سترګې د نعمت شکر نشي ادا کولی. که همیشه الله ته سجدې وکړي، الله ته عبادت وکړي، نو دې نعمتونو تقاضا خدا وه چې انسانان همیشه د الله په بندګۍ کې د الله په عبادت کې مصروفه شي. لیکن دا چې انسان کله غافله کېږي نو الله ورته بخښنه کوي. ان الله لغفور رحیم، یقینا الله تعالی خامخا ډېر بخونکی دی او ډېر مهربانه دی. که د انسان دا سترګې نه وي، که انسان ته الله تعالی دومره څه ورکړي، دومره خزانې ورته ورکړي د دې ټولې دنیا په اندازې باندې، نو انسان به دې ته آماده شي چې دا ټولې خزانې ورکړي د یوې سترګې دپاره. لیکن کله چې الله دا نعمتونه انسان ته ورکړي به انسان یې په قدر نه پوهېږي. والله یعلم ما تسرون وما تعلنون،
والله يعلم او الله تعالی پوهیږي ما تسرون په هغه څه باندې چې تاسې پټوئ وما تعلنون او په هغه څه باندې چې تاسې ښکاره کوئ. الله تعالی ستاسې په ټولو پټو او ښکاره خبرو باندې او ستاسې په پټو ښکاره کارونو باندې عالم دی. په دې کې الله د خپل علم ذکر وکړه چې الله په هر څه باندې عالم دی او دا صفت د الله نه بغیر بل چا کې نشته دی. والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. په دې دوه آیتونو کې الله تعالی د باطلو معبودانو عجز ذکر کوي. مخکې الله تعالی خپل کمال قدرت ذکر کړه، الله د خپل توحید لپاره دلایل ذکر کړه. اوس الله تعالی د دې باطلو معبودانو کمزوري ذکر کوي چې دا د عبادت مستحق نشي کېدلی. والذین يدعون من دون الله او هغه کسانان يدعون من دون الله چې آواز کوي هغوی ته دا مشرکان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه د سختۍ په وخت کې ورته وایي چې زما مدد وکړي. که هغه بوتان دي او که هغه انسانان دي، که ملائک دي، که پیران دي، که هر څوک دي، په انسانانو کې که پیغمبران دي، که اولیاء دي، دا ټول پکې داخليږي. که یو څوک وایي یا رسول الله مدد، یا رسول الله ته زما کومک وکړي، یا شیخ عبدالقادر جیلاني راورسېږي، ای لویه ځوانه په نیکۍ راورسېږي، ای پلانې بابا ته راورسېږي ماته. نو الله فرمایي چې دا خلک چې دا مشرکان ورته د سختیو په وخت کې اوازونه کوي، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا نه پیدا کوي او نشي پیدا کولی شیئا هیڅ یو شی د الله په دې مخلوقاتو کې، د الله تعالی په دې مخلوقاتو کې یو ذره شی نشي پیدا کولی، نه غټ شی نه وړوکی شی، یو میاشي نشي پیدا کولی د الله په دې کائناتو کې. وهم یخلقون او دوی خپله پیدا کېدلی شي. که دا بوتان شي دا بوتان خپله د خپلو عابدانو جوړ کړي دي. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایي اتعبدون ما تنحتون، آیا تاسو د هغو بوتانو عبادت کوئ چې تاسې په خپلو لاسونو باندې تراشئ. نو دغه بوتان بیرته خپلو عابدانو جوړ کړي دي او دوی عبادت کوي. او دارنګه دا نور مخلوقات نسوارا و عیسی علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی، یهودو عزیر علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی دی. داسې زموږ په زمانه کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د الله پیغمبر د الله پیغمبر و، الله دې لپاره رالیږلی و چې خلک د الله توحید ته دعوت کړي، لیکن خلکو د الله د پیغمبر نه اله جوړ کړی دی. ډېر خلک داسې شته د الله د اولیاء او بزرګانو نیکانو خلکو معبودان جوړ کړي دي. نو الله فرمایي چې وهم یخلقون، دوی خپله مخلوق دي. دغه معبودان چې تاسې ورته عبادت کوئ، د سختیو په وخت کې تاسې د هغو نه مدد غواړئ، دوی د الله په دې کائناتو کې یوه ذره شی نه دي پیدا کړي او نه پیدا کوی شي. وهم یخلقون او دوی په خپله مخلوق دي، مخلوق معبود نشي کېدلی. اموات غیر احیاء، اموات بل صفت الله تعالی بیانوي، اموات دوی مړه دي، غیر احیاء نه دي ژوندي، په دې کې ژوند نشته دی. که دا بوتان شي نو بوتانو کې خو هېڅ احساس نشته دی. همدارنګه دغه انبیا علیهم الصلاة والسلام او د اولیاء چې انسانانو د الله سره شریکان ګرځولي دي، دا وفات شوي دي، په هغو کې دنیوي ژوند نشته دی، او ستا خبره نه اوري او ستا په حالت باندې عالم نه دی. نو په دې کې مقصد دا دی چې هغه ستا په حالت باندې خبر نه دی. که ته د هغه عبادت کوې نو هغه ستا د عبادت نه خبر نه دی. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، که تاسې هغو ته آواز وکړئ لا يسمعوا دعاءكم، الله فرمایي چې هغوی ستاسې دعا او آواز نه اوري. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة، څوک ډېر ګمراه دی د هغه چا نه چې داسې یو چا ته آواز کوي د سختیو په وخت کې چې تر قیامته پورې د هغه قبولوالی نشي کولی، د هغه مشکل نشي حل کولی، د هغه حاجت نشي پوره کولی. نو هغه الله تعالی چې هغه همیشه ژوندی دی.
وتوکل علی الحي الذي لا يموت. الله خپل نبی ته فرمایي په هغه الله باندې توکل وکړه الحي چې هغه همیشه ژوندی دی، لا يموت چې هغه نه مړ کېږي، په هغه باندې مرګ نه راځي. نو هغه ذات پرې ایښی او داسې چاته اوازونه کوي اموات غیر احیاء چې هغه مړه دي او ژوندي نه دي، لاس کار نه کوي، پښې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، د خپلو عابدانو د حالت نه خبر نه دي. وما یشعرون او نه پوهېږي په دې باندې ایان یبعثون چې څه وخت به دوی دوباره ژوندي کېږي. دغه وروستنۍ جمله د دې خبرې دلیل دی چې دلته مراد هغه معبودان دي چې هغه انسانان دي او د خلکو د الله سره شریکان ګرځولي دي، وفات شوي دي او د خلکو د الله سره شریکان ګرځولي دي. دا یوازې د بتانو باره کې نه دی، ځکه الله فرمایي وما یشعرون او نه پوهېږي دغه معبودان چې دا خلک عبادت کوي ایان یبعثون چې دوی به کله دوباره ژوندي کېږي. د دې وجې نه علامه الوسي په روح المعانی کې دا خبره ذکر کړې ده د دې آیت باره کې ما اعظمها من آیة چې دا څومره لوی آیت دی چې په دې کې الله تعالی منع کړې ده او رد کړی دی په هغه چا باندې یستغیث بغیر الله من الجماد والاموات، هغه څوک چې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد غواړي، که هغه جمادات دي که هغه مړي دي، چې هغه ځان ته نه ځان ته فایده ورکوی شي او نه د ځان نه نقصان دفع کوی شي، او دا خلک بیا هم د هغو نه مرسته غواړي. نو په دې کې الله په هغو باندې رد کړی دی. الهکم اله واحد، الله تعالی نتیجه ذکر کوي د مخکې دلایلو. الهکم اله واحد، ستاسې د عبادت مستحق ذات اله واحد، ایک یو اله دی، هغه ذات چې هغه د عبادت مستحق دی یوازې الله دی او د الله نه بغیر بل هیڅ څوک د عبادت مستحق نشته. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، نو هغه کسانان چې ایمان نه لري په آخرت باندې، قلوبهم منکرة، زړونه د هغوی منکرة منکر دي د الله تعالی د توحید نه. څوک چې په آخرت باندې ایمان نه لري، په آخرت باندې عقیده نشته ده، نو الله فرمایي د هغو زړونه منکر دي د الله تعالی د توحید نه، د الله د وحدانیت نه. که هر څونه وعظ هغو ته وشي او هر څونه دلایل هغو ته بیان شي، دا په هغو باندې اثر نه کوي. وهم مستکبرون، او دوی تکبر کوونکي دي د قبلولو د حق نه، چا په زړه کې چې د آخرت عقیده نشته ده. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم یقینا او خامخا ان الله بشک الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون، پوهیږي الله تعالی په هغه څه باندې یسرون چې دا خلک پټوي، وما يعلنون او په هغه څه باندې چې دا خلک ښکاره کوي. الله تعالی د مشرکانو او د ټولو انسانانو په ښکاره کارونو باندې الله تعالی د دوی په پټو خبرو باندې، په پټو افعالو باندې او په ښکاره افعالو او اقوالو باندې خبر دی. انه لا يحب المستكبرین، یقینا الله تعالی محبت نه کوي د تکبر کوونکو سره. کوم کسانان چې د حق د منلو نه تکبر کوي، الله د هغو سره محبت نه کوي، یعنی الله د هغو سره بغض کوي، نو الله به هغو ته جزا ورکوي. واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. په دې آیتونو کې الله تعالی د قرآن کریم صدق ذکر کوي او د دې مکذبینو، د دې مشرکانو موقف الله ذکر کوي د قرآن کریم په باره کې، چې د قرآن باره کې وایي چې دا د پخوانیو خلکو قصې دي. واذا قیل لهم، او کله چې وویل شي دې مشرکانو ته او دې مستکبرینو ته ماذا انزل ربکم، څه شی نازل کړي دي ربکم ستاسو رب. خلک وایي چې داسې پیغمبر پیدا شوی دی او هغه باندې کتاب نازل شوی دی، د دې کتاب باره کې تاسې څه وایي، ستاسې رأی او نظر د دې کتاب باره کې څه شی دي. قالوا اساطیر الاولین، نو وایي دا مستکبرین اساطیر الاولین چې دا قرآن کریم دا د پخوانیو خلکو قصې دي. اساطیر
هغو افسانو ته وایي چې هسې خیالي او افساني قصې او خلک یې ولیکي. نو هغه افسانې دي چې دا د پخوانیو خلکو لیکل شوي قصې دي او افسانې دي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم بیانوي علیاذ بالله. نو قرآن کریم ته د مخکینیو خلکو قصې وویلې لیحملوا اوزارهم کاملة، دې لپاره چې د دوی د دې خبرې عاقبت به دا شي چې دوی د الله د کتاب تکذیب کوي او د الله کتاب ته د پخوانیو خلکو قصې وایي. لیحملوا دې لپاره چې پورته کړي دوی په خپلو وږو باندې اوزارهم درانده بوجونه د ګناهونو خپلو کاملتاً پوره، چې الله به د هغو د ګناهونو نه هیڅ یو شی کم نه کړي. الله به ورته بالکل د دوی ګناهونه معاف نه کړي ځکه دوی مشرکان او کافران دي او کافر مشرک ته الله بخښنه نه کوي. لیحملوا اوزارهم دې لپاره چې بار کړي دوی بوجونه د ګناهونو خپل کاملتاً پوره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې چې د هغو د ګناهونو نه به بالکل هیڅ شی نه کمیږي. ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، او د بوجونو د هغو کسانانو نه او د هغو کسانانو د ګناهونو د بوجونو نه هم یو څه پورته کړي په خپلو وږو باندې. یضلونهم چې دوی ګمراه کوي بغیر علم، بغیر د علم نه. نور کسان چې ګمراه کړي دي چې د هغو د ګناهونو هغه درانده بوجونه به هم د دوی په وږو باندې باري. دا کوم کسانان چې په دې خبرو باندې خلک ګمراه کړي دي چې د الله د کتاب باره کې داسې منفي خبرې کوي چې قرآن دا د مخکینیو خلکو پخوانیو خلکو قصې دي او هسې افسانې دي او په دې شکل باندې خلک ګمراه کوي. د دې خبرو نتیجه به دا شي چې د قیامت په ورځ به الله ته په داسې حالت کې راشي خپله چې څومره ګناهونه کړي دي نو د هغه ټولو ګناهونو پیټې خو به یې اسم په اوږو باندې باري. د دوی د خبرو په وجه باندې چې کورانه نورو خلکو د دوی تقلید کړی دی، د دوی تابعداري کړې ده او د دوی په وجه باندې ګمراه شوي دي. نو الله فرمایي چې د هغو د ګناهونو بوجونه به هم د دوی په اوږو باندې باري. یو څوک چې بل ګمراه کړي نو د هغه سره په ګناه کې شریک دی، هغه به هم الله په دې ګناه باندې نیسي او د هغه د ګناه عذاب به الله تعالی د ګمراه کوونکي ته هم ورکوي. ځکه د الله دا سنت دی چې څوک چې د هدایت طرف ته دعوت وکړي نو الله به ورته خپل اجر هم ورکوي او تر قیامته پورې چې څوک په هغې باندې عمل کوي د هغه تابعداري کوي نو د هغو په اجر کې به هم شریکي. او که څوک د ګناه طرف ته دعوت وکړي، د ګمراهۍ طرف ته دعوت وکړي نو خپله ګناه به هم په اوږو باندې باري او څومره کسان چې ګمراه کړي دي د هغو د ګناهونو پیټې به هم د ده په اوږو باندې باري. الا ساء ما یزرون، خبر شیا ساء ما یزرون. الله فرمایي ډېر بد دی هغه څه یزرونه، هغه درانده پیټې او بارونه یزرونه چې دوی په خپلو اوږو باندې بار کړي. دا کوم پیټې چې دوی په خپلو اوږو باندې بار کړي الله فرمایي دا به څه خوراک مراک به نه وي، داسې فایدهمند شی به نه وي چې دوی د هغه نه استفاده وکړي. دا به ډېر بد پیټې چې دوی په خپلو اوږو باندې بار کړي. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. مخکې آیت کې الله تعالی د دې موجوده مستکبرینو مکر ذکر کړ. د الله تعالی د کتاب په مقابل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په مقابل کې د موجوده مستکبرینو دا مکر کاوه چې د الله کتاب ته د پخوانیو خلکو قصې ویلې دې لپاره چې خلک د الله د کتاب نه متنفره کړي. لکه اوس هم ډېر خلک شته دي چې څوک د الله کتاب وایي، د الله د کتاب درس تدریس کوي، د الله د کتاب طرف ته دعوت ورکوي، وایي دا نوې خبرې دي، دا خلک هم د پلارو د نیکه د دین نه اړوي، دا مکر دی. نو الله اوس په دې آیتونو کې تخفیف ذکر کوي د هغه چا لپاره چې هغه د حق په مقابل کې دسیسې جوړوي، د الله د کتاب په مقابل کې، د الله د پیغمبر د دعوت په مقابل کې چې کوم کسان دسیسې جوړوي او د هغه نه خلک منع کوي نو الله د هغو لپاره تخفیف ذکر کوي. قد مکر الذین، یقینا مکر کړی و، یعنې دسیسې جوړې کړې وې د حق په خلاف باندې، د الله د پیغمبرانو په خلاف باندې. الذین من قبلهم،
هغو کسانانو چې مخکې د دې مکذبینو نه وو، پخوانیو مکذبینو هم د الله د پیغمبرانو په مقابل کې دسیسې جوړې کړې وې. فأتى الله بنیانهم، نو راتلل وکړه الله تعالی بنیانهم د دوی آبادۍ ته په ورانولو سره، من القواعد د تهدابونو نه، د هغو د آبادۍ الله تعالی د تهداب نه ونړولې، د بیخو بنیاد نه الله تعالی ختم کړې. فخر عليهم السقف من فوقهم، نو راپرېوته په دوی باندې چت، من فوقهم د بره طرف د هغوی نه، د بره نه د دې آبادۍ چت په دوی باندې راپرېوته او دوی په دې کې هلاک شو. واتاهم العذاب، او راغی دوی ته عذاب د الله تعالی، من حيث لا يشعرون، د هغه طرف نه او د هغه ځای نه، لا يشعرون چې دوی نه پوهېدل، چې اصلا د هغو ګمان هم نه و، الله د هغه طرف نه په دوی باندې عذابونه راولېږل. اکثر مفسرین وایي چې دا چې د دې نه مراد نمرود دی، چې نمرود داسې لویه آبادي جوړه کړې وه، یو ډېره اوچته آبادي د بابل په ښار کې، او دا خبره یې کوله چې زه اسمان ته خیږم او د اسمان والاو سره قتال کوم. نو الله تعالی یو تیز باد راولېږه او د هغه د آبادي ونړوله، او دا آبادي په ده باندې د په قوم باندې راپرېوتله، ټول هلاک شو. لیکن حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه فرمایي والصحیح انها من باب التمثیل، صحیح خبره دا ده چې دلته الله تعالی یو تمثیل ذکر کړی دی، د پخوانیو خلکو مکرونه الله مشابه کړي دي د آبادۍ سره. الله فرمایي قد مکر الذین من قبلهم، یقینا مکر کړی و هغو کسانانو چې مخکې د دوی نه وه، د حق په خلاف باندې دسیسې جوړې کړې وې، او دومره مضبوطې قوي دسیسې جوړې کړې وې لکه سړی چې یو مضبوطه او قوي آبادي جوړه کړي. فأتى الله بنیانهم من القواعد، نو راتلو وکړه الله تعالی په عذاب بنیانهم د دوی د آبادۍ ته، دوی چې کوم دا د مکر آبادي جوړه کړې وه د پیغمبرانو په خلاف باندې، د حق د دعوت په خلاف باندې چې دوی کمې دسیسې جوړې کړې وې د خلکو د ګمراه کولو دپاره او د حق د منځه وړلو دپاره چې دوی کوم مکر جوړ کړی و، نو الله تعالی د هغو دا مکر نیست و نابود که، د بیخو بنیاد نه الله تعالی د هغو دا دسیسې شنډې کړې. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر کله چې دوی د جنگ دپاره اور بل کي، نو الله د هغو دا اور خاموشه کي. دا آیت لکه هغسې دی. فأتى الله بنیانهم، نو راتلو وکړه الله تعالی په ورانولو سره بنیانهم د دوی د آبادۍ ته، د دوی دغه د دسیسو او د مکر کومه آبادي چې دوی جوړه کړې وه، الله تعالی دا ورانه کړه، من القواعد د بنیادونو نه. فخر عليهم السقف من فوقهم، نو راپرېوته په دوی باندې چت د بره نه، دوی خپله الله تعالی هلاک کړه، د دوی دسیسې هم الله تعالی شنډې کړې د حق په خلاف باندې، او دوی هم الله تعالی هلاک کړه. واتاهم العذاب، او راغی دوی ته عذاب د الله تعالی، من حيث لا يشعرون، د هغه طرف نه چې دوی نه پوهېدل، یعنې ګمان کې هم نه وه. نو الله خپل نبي ته تسلي ورکوي چې دا موجوده مکذبین هم چې د حق په خلاف باندې دسیسې جوړوي، نو الله به د هغو دسیسې هم شنډې کړي او حق به الله تعالی غالبوي، دا د الله سنت دی، او دوی به هم الله تعالی هلاک کړي، هم به الله دسیسې شنډې کړي او هم به الله تعالی دوی هلاک کړي. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. نه یوازې دا چې الله به په دنیا کې عذاب ورکوي، ثم يوم القيامة، بیا د قیامت په ورځ باندې، يخزيهم، الله تعالی به دوی وشرموي، الله به یې ذلیله کړي، د جهنم اور ته به داخل کړي. ويقول، او وایي به الله تعالی دوی ته، أين شركائي، چیرته دي زما شریکان، هغه شریکان چې دنیا کې تاسې ما ته د هغو نسبت کاوه، تاسې دا ګمان کاوه چې دا زما شریکان دي، هغه چیرته دي؟ الذين كنتم تشاقون فيهم، هغه کسانان كنتم تشاقون فيهم چې وی تاسو تشاقون فيهم
چې تاسو جګړې کولې د پیغمبرانو سره د مؤمنانو سره فیهم د هغو په باره کې که د الله پیغمبرانو به وویلې مؤمنانو به وویل چې دا خو د الله عاجزه مخلوق دی کمزوری مخلوق دی هیڅ هم نشي کولی نو تاسې به چوېدلی یا تشاقونه یو معنا ده چې تاسې به چوېدلی یا په غوسه به شولی او د غوسې نه به تک سره شوی او تاسې به ویلې چې زموږ د الهو سپکاوی کوي چې د الله پیغمبر به دا خبره کوله چې دا کمزوری مخلوق دی دا هیڅ هم نشي کولی لکه نن سبا چې څوک وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مثلا دا الله یو نیک بنده و لیکن معبود نشي کېدلی هیڅ هم نشي کولی الله کمزوری مخلوق دی الله پیغمبران د الله عاجزه مخلوقات دي هیڅ هم نشي کولی داسې نور اولیا نو دا بعضې کسان داسې په غوسه شي د موحدینو سره د هغو باره کې جګړې کوي او د هغو باره کې قصې جوړوي کرامتونه یې بیانوي د دروغو کرامتونه او کمالات یې بیانوي نو الله به د قیامت پر ورځ ورته ووایي چې هغه شریکان زما هغه شریکان ستاسې په ګمان باندې چې تاسې ما ته نسبت کوو او تاسې د هغو په باره کې د مؤمنانو سره الله د پیغمبرانو سره جګړې کولې هغه چیرته دي تاسې خو دا خبرې کولې هؤلاء شفعاؤنا عند الله چې دا به د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوونکي زموږ شفاعت به کوي هغه نن چیرته دي قال الذين اوتوا العلم نو دوی به چوپ پاتې شي نو مؤمنان به جواب ورکړي الله ته قال الذين اوتوا العلم او به وایي هغه کسانان چې ورکړی شوی دی علم مؤمنان به ووایي ان الخزي اليوم یقینا شرمندگی او ذلت نن ورځ والسوء او بد حالت او عذاب على الكافرين په کافرانو باندې دی د کافرانو دپاره خاص دی چې نن الله تعالی دوی وشرمول الله ورته عذاب ورکوي الذين تتوفاهم الملائکة هغه کافران تتوفاهم الملائکة چې سا اخلي د هغو نه ملائک ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي دي په خپلو ځانونو باندې دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې تر مرګه وخته پورې په دې کفر باندې پاتې شوي دي دا حالت به د هغه چای چې چا په دنیا کې شرک کړی دی کفر کړی دی او د مرګ د وخته پورې به د خپل کفر باندې کلک پاتې شوي دي نو د هغو حالت به داسې او که چا کفر هم کړی شرک هم کړی او الله ته توبه وباسي نو الله د هغو توبه قبلوي الذين هغه کافران تتوفاهم الملائکة چې سا اخلي د هغو نه ملائک ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې هغوی ظلم کوونکي دي په خپلو ځانونو باندې کفر یې کړی دی شرک یې کړی دی فالقوا السلام نو وړاندې به کړي دوی الله تعالی ته السلام د روغې خبرې او د تسلیمۍ خبرې ما كنا نعمل من سوء الله ته به ووایي ان د الله ملایکو ته به ووایي ما كنا نعمل من سوء نو منګه نعملو چې کاوه منګه من سوء سب ګناه او بدکار ما كنا نعمل من سوء یعنی منګه نه کاوه من سوء هیڅ بد عمل منګه ګناهونه نه دي کړي دا شرک او دا کفر هم نه دی کړی نو د خپل کفر او د خپل شرک نه به انکار وکړي یا دا دی چې دا خپل کفر او شرک به دوی ته شرک او کفر نه ښکاره کېږي ځکه همیشه لپاره مشرکان شرک کوي نو شرک په دې فکر باندې کوي چې دا د الله تعالی نازولی دي او دا الله ته نږدې دي نو موږ د هغو تعظیم دې لپاره کوو چې الله ته موږ نږدې کړي دا زموږ او د الله په منځ کې واسطې دي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى موږ د هغو عبادت نه کوو مګر دې لپاره چې الله ته نږدې کړي نو موږ خو شرک نه دی کړی موږ خو صرف دا د ځان دپاره وسیلې ګڼلې چې موږ د دوی په وجه باندې د الله تعالی نزدېکت او قربت حاصل کو بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون بلا د الله د خوا نه به هغو ته جواب وشي بلا بلکې داسې نه ده لکه تاسو چې وایه ان الله علیم یقینا الله تعالی عالم دی بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسې کول الله ستاسې په کفر باندې ستاسې په شرک باندې خبر دی نو که تاسو انکار وکړئ انکار هم فایده نه کوي فادخلوا ابواب جهنم
نو داخل شي تاسو دروازو د جهنم ته خالدین فیها په داسې حال کې چې همیشه به وي تاسې په جهنم کې فلبئس مثوى المتکبرین نو خامخا ډېر بد دی ځای د استوګنې د متکبرانو دا جهنم. متکبران هغه څوک چې د الله د بندګۍ نه او د الله د توحید نه تکبر کړی دی. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. اوس الله تعالی د مؤمنانو موقف ذکر کوي د قرآن کریم په باره کې. مخکې الله د کافرانو د مستکبرانو موقف ذکر کړ چې دا مستکبران د الله کتاب ته وایي چې دا د پخوانیو خلکو افسانې او قصې دي. نو الله د متقیانو موقف ذکر کوي. وقیل للذین او اویل شو هغو کسانانو ته اتقوا چې د الله نه ویرېدلي دي ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړي دي ربکم ستاسو رب. د مؤمنان نه چې کله د الله د کتاب باره کې پوښتنه وشي چې ستاسو د قرآن کریم باره کې څه موقف دی قالو خیرا نو دا متقیان به ووایي چې نازل کړی دی الله تعالی خیر. دا قرآن کریم سراسر خیر دی. دا د فایدو او د سعادت او د نیکبختۍ کتاب دی. په دنیا کې هم نیکبختي ده، په آخرت کې هم نیکبختي ده. للذین احسنوا فی هذه الدنیا دا هغه کسانانو دپاره احسنو چې نیک عمل یې کړی دی. فی هذه الدنیا حسنة په دې دنیا کې د هغو دپاره ښایسته حالت دی. چا چې نیک عمل کړی ښایسته عقیده انتخاب کړې ده د قرآن باره کې داسې خبره کړې ده دا قرآن دا د خیر کتاب دی، دا د فایدو او د برکتونو کتاب دی. الله فرمایي چې د هغو دپاره په دنیا کې هم ښایسته حالت دی. دنیا کې به الله هغو ته ښایسته ژوند ورکړي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة. الله فرمایي هغه څوک چې نیک عمل وکړي که نر دی که ښځه ده په دې شرط باندې چې مؤمن دی نو زه به هغه ته ښایسته ژوند ورکړم. الله فرمایي الله به هغو ته ښایسته ژوند ورکړي. الله به په ژوند کې ورته اطمینان ورکړي. الله به ورته خپل عبادت او د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. الله به ورته اطمینان د زړه ورکړي. ولدار الآخرة خیر او خامخا کور د آخرت هغه ثوابونه چې الله په آخرت کې دوی ته ورکوي خیر هغه ډېر غوره دي د هغو نعمتونو په نسبت باندې چې الله یې په دنیا کې ورکوي. ولنعم دار المتقین او خامخا ډېر ښه دی کور د متقیانو. د متقیانو کور په آخرت کې هغه بهترین کور دی چې هغه جنت دی. الله د هغې بیان کوي. جنات عدن دا د متقیانو کور دا څه شی دی؟ جنات عدن جنتونه د همیشهوالي دي. يدخلونها چې داخلیږي به دا متقیان دی جنتونو ته. تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د هغو نه او لاندې د قصرونو د هغو نه نهرونه. لهم فیها ما یشاؤون ای به د دې متقیانو دپاره په دې جنتونو کې ما یشاؤون هغه نعمتونه چې دوی غواړي چې هر شي ته اشتها کېږي نو الله به ورته ورکوي. لکه الله بل ځای کې فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم او ستاسو دپاره په دې جنتونو کې هغه نعمتونه دي تشتهي انفسکم چې ستاسې نفسونه اشتها لري او غواړي چې د انسان هر شي ته اشتها وشي الله به ورته ورکوي. کذلک همدغه رنګه الله فرمایي یجزي الله المتقین جزاء او بدله ورکوي الله تعالی متقیانو ته. چا چې په دنیا کې د کفر نه د شرک نه د ګناهونو نه ځان ساتلی دی الله داسې بدله ورکوي. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین هغه متقیان تتوفاهم الملائکة چې سا اخلي د هغو نه ملائک طیبین په داسې حال کې چې هغو پاکي د شرک نه د کفر نه او د هغو اعمال پاکي د هغو اقوال پاکي تر مرګه پورې د توحید په عقیده باندې کلک پاتې په نیکو اعمالو باندې کلک پاتې. یا طیبین معنا په داسې حال کې چې خوشحاله به دوی په هغه ثوابونو باندې چې الله یې ورته ورکوي. یقولون وایي به دا ملائک دوی ته سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې ادخلوا الجنة داخل شي تاسو جنت ته بما کنتم تعملون
د هغو نیکو اعمالو د وجه نه چې تاسې کول. ظاهري سبب د داخلېدو د جنت نیک عمل دی، اصل سبب د الله فضل دی. په یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي واعلموا انه لن يدخل احد الجنة بعمله. تاسې په دې باندې پوه شئ چې په تاسې کې هیڅوک په خپل عمل باندې جنت ته نشي داخلېدی. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره ته هم نشي داخلېدی؟ نو د الله رسول وویل چې زه هم نشم داخلېدی الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، مګر دا چې الله تعالی په ما باندې خپل رحمت وکړي، ما باندې الله خپل فضل وکړي. الله تعالی ما د خپل فضل او د رحمت په څادر کې راونغاړي. نو اصل سبب د داخلېدلو د جنت د الله فضل دی. ظاهري سبب د انسانانو نیک اعمال دي. ادخلوا الجنة، داخل شي تاسو جنت ته، بما کنتم تعملون، د هغو نیکو اعمالو د وجه نه چې تاسې کول. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة، هل ينظرون انتظار نه کوي د مکذبین او د مستکبرین په ایمان راوړلو کې، الا ان تأتيهم الملائکة، مگر د هغه وخت انتظار کوي ان تأتيهم الملائکة، دا چې راشي دوی ته ملائک، چې ملائک د هغو روحونه قبض کړي، د مرګ په وخت کې به ایمان راوړي. او یأتي امر ربک، یا دا چې راشي دوی ته امر ربک، امر د رب ستا، الله په دوی باندې عذاب راولېږي، یا د عذاب په وخت کې ایمان راوړي. لیکن د مرګ په وخت کې یا د الله د عذاب په وخت کې ایمان بیا فایده نه ورکوي. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، دا ټولو مکذبینو د مرګ په وخت کې ایمان راوړی دی لیکن فایده نه ده ورکړې. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، الله فرمایي د دوی ایمان به فایده نه ورکوله کله چې به زما عذاب ولیده. کذلک فعل الذین من قبلهم، کذلک همدغه رنګه الله فرمایي چې دا انسانان په دې خپل کفر باندې کلک پاتې شي تر دې پورې چې دوی ته مرګ راشي یا عذاب راشي. کذلک همدغه رنګه فعل الذین من قبلهم، همدغسې کار کړی و الذین من قبلهم، هغو کسانانو چې مخکې د دوی نه وو، پخوانیو مکذبینو هم دقسې کړي وو چې د مرګ د وخته پورې په دې خپل کفر باندې، په دې خپل تکذیب باندې او د الله د پیغمبرانو په مقابل کې په استهزا باندې کلک پاتې وو تر دې پورې چې الله هلاک کړه. وما ظلمهم الله، او ظلم نه وکړی په دوی باندې الله تعالی چې الله تعالی بې ګناه دوی هلاک کړي. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن و دوی چې په خپلو ځانو باندې ظلم کاوه، دوی ګناهونه کول، کفر کاوه، شرک کاوه، نو د خپلو بدو اعمالو د وجې نه دوی د الله د عذاب مستحق وګرځېده، الله ورباندې عذاب راولېږه. فاصابهم سیئات ما عملوا، نو ورسېده دوی ته سیئات ما عملوا، هغه بد اعمال چې دوی کول، یعنی د هغو بدو اعمالو جزا ورته ورسېده، کوم بد اعمال چې دوی کول الله د خپلو بدو اعمالو په جزا باندې ورسول دوی. وحاق بهم، او احاطه وکړه په دوی باندې ما كانوا به یستهزئون، هغه عذاب كانوا به یستهزئون چې و دوی به یستهزئون چې په هغه عذاب باندې استهزا کوله، په کومو عذابونو باندې چې دوی استهزا کوله، مسخرې یې کولې، الله فرمایي چې هغه عذابونو په دوی باندې احاطه وکړه، هغه عذابونو دوی راګیر کړه. صلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.